دوستانو نن هغه کور ته راغلي وو کوم 2-3 ورځې مخکې چې د دغه مریض ورور چې کوم داود خان نومیږي د دې ورور رشید ویډیو کړی و چې زما ورور دومره مریض دی، دومره په چمن کې دومره غربت دی، زموږ نور وس نسته، زه د خپل یو پښتورګي د دې خپل ورور دپاره خرڅوم، که څوک زما سره کومک کوي زه د خپل پښتورګي ورکوم د دا ورور د علاج دپاره. نو نن د رشید د ورور کور ته راغلي وو، ما په خپله هغه د ده ویډیو وکتل، دوی شناخته خلک دي، د دې وطن باشنده خلک دي، خو د چمن حالات دومره غربت ته رسېدلی دي چې هر دویم دریم کور د دومره غربت سره مخامخ دی. دا یو ډېره غریبه کورنۍ ده. زه خپله دې ته رالم، د زوی سره به هم مجلس وکړو، بلکل ما حالات خپله ټوله وکتې، دغه کور یې د کرایې دی، د دې وس و دس بلکل یوه ذره هم نسته. زه بیا اوس زوی هم درته وږی وم چې د ده د پلار سره کومه واقعه پیښه سوې ده، تقریبا 15 ورځې کېږي د ده پلار د ناروغۍ د وجې پر کور پروت دی، د علاج وس د دوی سره نسته چې په دې خپل پلار علاج وکړي یا دا پلار در یو ځای ورسوي. نو دونه څوک شته چې ودې ته پور ورکړي، د دې سره برته دونه توان هم نسته چې هغه پور برته په ادا کړي. نو زه به د زوی سره معلومات وکړم. قدرت خان ستا پر پلار باندې څو ورځې کېږي چې دی دا رقم مریض دی او دې ته پروت دی؟ 15 ورځې کېږي چې دی مشته دی دلې پروت دی، ماخستن 12 بجې ولې چې دی راعلاج سولو، بیا د سهار پورې موږ دلې ایښی ورته میډیکل والا دلته موږ له راوستې، سهار سولو بڑا مسایګان رالو، سهار پر 9 بجې موږ هسپتاله ویې وړې همسایګانو کومک راسره وکړي، څه پیسې مې پور کړي وې د بله څه دا مې ویې وړې سره همسایګانو مو سره کومک وکړي، دا مې د هسپتاله پورې ورسوي. هلته 2 شپې یوه شپه 2 ورځې هلته داخله وو، هغه ځای چې مې راوستي کور ته، د کور څخه مې ورته ویې وړې کوټې د بل سیاسه مې پوردار وکړي، نور خلکو دوست قریب کومک سره کړي، دې ځای مې ویې وړې کوټې له د کوټې څخه چې مې راوړی دی هلته اوس یې وافته قدر کېږي دلې کور ته پروت دی، د مجبورۍ د وجې پروت دی. اوس موږ نه دونه وس لرو، نه موږ دونه قدرت لرو د بل سین پوردار وکړي، د کرایې په کور کې پراته یې، زما نوم قدرت دی، پلار مې محمد داود دی، موږ دونه وس نه لرو چې وچه دی هسپتاله پورې یا دې ځای اوس کوټ والا ویله ول دی راولي، وایي وافته قدر کېږي، موږ دونه وس نه لرو چې دی ودې ځای پورې موږ ورسوو. ښه، اوس دی د 15 ورځو څه مطلب مشتې دی مریض دی، ته یو وارې دونه وس پیدا کړي چې در کوټ چې مې ویې وړي، اوس دوم وارې دونه وس نسته چې نه دې ته څوک پور درکوي، نه دار شته، نه څوک کومک درکوي چې ته دوم وارې در کوټ پورې ورسوي. د ده مسله څه شته؟ ډاکټرانو څه ویل ول دی د څه شته ناجوړه دی؟ د ده دواړه پښتورګي ختم دي، دی د دې د رقم په ډریپانو پستونو به دی بچی وي دا ساعته. اوس موږ دونه وس نه لرو، نو قدرت لرو چې هسپتال له دوی غم وخورو، د دونه اوس موږ پیسې لرو چا څه اوس پور کو، اوس پوردار ده، اوس څوک نه راکوي، موږ دغونه وس هغه موږ سره ختم شو. اوس ستا پلار چې د یوه هفته کېږي دلې ته په کور کې پروت دی، نو دی خپله یا ولاړېدی شي یا پورته کېدی شي؟ یا دی نشي ولاړېدلی، دی موږ په 2-3 نیولې یې، زه یې کور کې کړم، پلار مشر زوی یم، بس زه به کور کې کړی یو څوک راله راشي، همسایه راله راشي راسره پورته کړي، دی اوس پورته کېدی شي په خپله، دا موږ په لاس په 2-3 نفره بېدوو، په 2-3 ولاړه وه. د ده د خوراک نظام څنګه دی؟ خوراک کولی شي نه شي کولی؟ دی خوراک نشي کولی، دی چې موږ راوړی دی 15 شپې کېږي، دی نه مښتی دی، یوه هفته قدر کېږي چې موږ د کوټې سره راوړی دی. دغه ټسټونه د کوټې وو د دې دي؟ دا د دې پرچې د چمن دی، دا نور څه دي؟ دا نور د کوټې دی، دا ټسټونه دي د ګیلاني هسپتال، کیژني هسپتال مې ویوړي، نور ساجد هسپتال مې ویوړي، 3 هسپتال موږ دغونه وس دا زموږ سره تمام. اوس ته کتونکو ته کوم پیغام لرې؟ کتونکو ته څه ویل غواړې؟ زموږ سره کومک وشي، زموږ سره چې ورور سره زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره مدد یې خواستوي، دا زموږ سره مدد وشي کومک، زموږ نور وس نه لرو. دغه ځای د کرایې دی؟ زموږ دا ځای د کرایې دی، زموږ کور د کرایې دی. کور کې بل دونه څوک لرې چې هغه د کور ترتیب یا خرچه شوی وي؟ یا د پلار مشر زوی زه یم، بل څوک موږ کور کې نشته. دوستانو دغه حال و چې موږ تاسو ته د دې مریض حال ټوله بیان کړي، دغه مشر زوی دی، بل یې په کور کې د خوارۍ څوک نشته، قدرت خان یې د خوارۍ کس دی چې هغه 15 ورځې کېږي دغه پلار یې وده ته مریض شوی دی، د چې کوم څومره وس و دس کړی دی در کوټ پورې یو وارې رسولی دی، بلې وارې د رسېدو دپاره نه ده ته څوک کومک ورکوي، نه د ده سره دومره وس ته چې دی په خپله دونه دغه وکړي، نه ده د چمن حالات دومره د غربت سره مخامخ دی، داسې نه چې یوازې په ده پلار دا رقم مریض دی، یوازې ده ته دا مسله ورپېښده، په ډېرو کورو کې دا رقم مسلې شته. د چمن د باډر چې کومه دروازه بنده شوې ده د هغه وخته څه د چمن ټول ولس دا رقم په غربت کې مبتلا دی.
دي او بالخصوص دی چې بیا دی بالکل ډېر د غربت سره مخ دي دغه کور چې کم دی د کرایې دی د مجلس تاسو واورئ که د چا کم کومک په وسه ورسره پرایي که څوک د هسپتال کومک ورسره کوی سي که څوک د ګولۍ کومک ورسره کوی سي که یو څوک دې ته دوا ورکولی سي زه د ده نمبر هم تاسو ته در کوم د کور پته یې در کوم د دې کور په چمن کې دی پر رامان کالر روډ باندې دی د کرایې ځای دی د دغه مریض سره که هر څوک کومک کولی سي د خدای دپاره د دغه مریض ژوند په تاسو باندې بچاوېدلی سي تاسو در خپله وسه که هر څوک مالدار یي سرمایهدار یي د ده سره کومک وکړي او کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري هغه ملګري که وس کومک نسي ورسره کولی دا پیغام د مخ ته نشر کړي چې در نورو خلکو پورې ورسېږي کېدلی سي پر دغه خلکو یو مسلمان مهربانه سي د دغه قدرت خان د پلار ژوند در وژغوري موږ در خپله وسه چې زموږ څه په وس کې وو هغه به موږ ورسره وکړو او بل زموږ دا وس و چې در تاسو پورې مې دا پیغام در ورسوئ نور بیا تاسو دغه بیا ستاسو په هیله یو چې د دغه ځوانه سره کومک وکړي او دغه مریض چې کومه مریضي ده د دې تعاون ورسره وکړي او د دا قدرت خان د پلار ژوند در وژغوري ډېره د داود خان په اړه کوم کتونکو ته ووایه السلام علیکم زه سمیع الله خبره کوم داود ماما زما ماما دی زه سمیع الله خبره کوم نو داود ماما د وطن باشنده سړی دی شناخته سړی دی هر سړی یې پیژني په دې ښار کې هر سړی یې پیژني نو اوس د دا ناجوړي بحران پر راغلی دی ډېر ناوسه دی نادسه دی نو هر سړي ته زموږ دا خواهش دی موږ دا گزارش دی چې دا هر سړی دا وګوري چې دوی چا سره کوي پر داسې خلکو باندې وکړي چې هغه د آخرت هم ویښی شي د دې دنیا هم ویښی شي لب لحب کې خلک ګاروي باید پر دغه باندې خرابې کړي نو خدای پاک به د هغه دنیا په یو ښه ورولي نو دا د موضوع ده او دا داود ماما حالات اوس مطلب نه دی برابر د داود ماما حالات برابر نه دی وروره نه خبرې کوی نه شی کوی نه ولاړېدلی سي نه د هېڅ شي نه دی بس خالي اوبه دي خوراک نسته الله دې ډېر په نازک مخ روان دی ډېر الله سره بېکاره دی